نن سبا خاص کر زمون په ملکونو کې دا سهل شروع دی. بیم خلک وی ولې ګرانی راله، ولې مرستیاګانې دي، او دا دي، او مشکلات دي، او دا دي. دا لا اوس هم کمه ده چې الله مون په دې ځمکه باندې نه باسي. یعنی یو مسلمان په وجه باندې الله ټول انسانان، ټول مخلوقات د اسمانونو د ځمکې په دې کې ټول انبیا غورځوي، او زمون په ملکونو کې خاص کر دونه قتل عام شروع په یوه مسله باندې، په بله مسله باندې، په یو نوم باندې، په بل نوم باندې. اوس هم دا مشکلات چې مونږ ته دي دا لا کم دي عزتمندو. د مسلمان قتل، ډیر مسلمانان د نورو مسلمانانو په قتلونو باندې مبتلا دي، لیکن د دې جرم او د دې د ګناه نه خبره دي. یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: ای زما امته، لو ان اهل السماوات واهل الارض اشتركوا في دم امرئ مسلم لاكبهم الله في النار. استغفر الله. ای مسلمانانو، وای که چیرته د یو مسلمان ورور په قتل کې د اسمانونو مخلوق همدغه رنګې د ځمکې مخلوق شریک شي، الله جل جلاله به دا ټول په جهنم کې فړ مخې ورارتی. عیاذا بالله. تاسو سوچ کوئ عزتمندو، د اسمان مخلوق څوک دی؟ په هغې کې ټولې ملایکې، جبریل، میکائیل، اسرافیل. د ځمکې مخلوق څوک دی؟ د ځمکې مخلوق کې عام انسانان، پیران پرېږده، د آدم علیه السلام نه ونیسه تر د نبی صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول انبیا 1,40,000 زیات کم د انبیا چې دي. یعنی بالفرض که دیم د یو مسلمان په قتل کې شریک شي، الله به دا ټول انبیا مو سره وارتوي. تاسو سوچ کوئ ما او تعالی څوک چې هغوی به بیا جهنم ته نه غورځېږي د مسلمان په قتل باندې. نن سبا خاص کر زمونږ په ملکونو کې دا سهل شروع دی. بیم خلک ولې ګرانی راله، ولې مرستیاګانې دي، او دا دي، او مشکلات دي، او دا دي. دا لا اوس هم کمه ده چې الله مون په دې ځمکه باندې نه باسي، الله په مونږ باندې د کاڼو د اور نه راوروي. یعنی یو مسلمان په وجه باندې الله ټول انسانان، ټول مخلوقات د اسمانونو د ځمکې په دې کې ټول انبیا غورځوي، او زمون په ملکونو کې خاص کر دونه قتل عام شروع په یوه مسله باندې، په بله مسله باندې، په یو نوم باندې، په بل نوم باندې. اوس هم دا مشکلات چې مونږ ته دي دا لا کم دي عزتمندو. دا لا یو طرف ته که چې څوک د اسلام په نوم باندې، څوک د یو نوم باندې د ښیي، یو سړی به رالګېږي د دنیا د مال دپاره، د غلا دپاره، د دې دپاره یې وژني. د دې نه باید چې ځان وساتو. الله دې مونږ او تاسو ته وساتي.